أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین اړوند د آیاتونو مبارک کې الله ارشاد فرمایل چې کله دا جنتیان جنت ته داخل شي او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو په اعراب باندې چې کوم خلق ناس وي هغوی به په علاماتو سره جنتیان پیژني او دوزخیان به پیژني. کله چې هغوی دغه اعراف والا جنتیانو ته وګوري د هغې هغه خوشحالو ته نو هغې ته به د هغې په دې عظیم کامیابۍ باندې ولا مبارکبادي ورکوي او د هغې دپاره د سلامتیا دعاګانې غواړي. چې کله دوزخیانو ته وګوري او د هغې هغه تکلیفونه عذابونه او چغې سرو ته وګوري نو دغه دی کې به دوی د الله ته سوال وکړي چې الله منگا د دې خلقو نه بچ وساته یعنې گویا جهنم د اور نه منگا بچ کې او د جنت د دخول به تمه کوي چې الله منگا جنت ته داخل کې. اوس دغه دی کې بیا به دا اصحاب الاعراف هغه کسان چې په جهنم کې په عذابونو کې گرفتار وي او دا اعراف والا خلق دوی به هغې هم په علاماتو سره پیژني چې دا خلق خو دنیا کې ډیر د مال دولت مالکانو ډیر لویه ډلې وه ډیر خلک چې کوم دی ورپسې وو اوټران وو چغې سورې ورپسې وهلې او دوی په دغه مال او دولت او په دغه ډلې په وجه باندې په غرور او تکبر کې راغلي وو د الله او د الله د پیغمبر د اطاعت نه انکار کولو نو دغه دی کې به دغې خلکو ته هم آواز وکړي چې ونادا اصحاب الاعراف رجالا آواز بو کی اصحاب الاعراف د اعراف خاوندان هغې خلکو ته یعرفونهم بسیماهم چې دوی پیژني په علاماتو د هغوی سره په دوزخ کې چې کوم کسان وي دوی به ورته څه وایي ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون دفع نه کړه د تاسو نه هغه جمع ستاسو جمع نه مراد دلته د مال دولت جمع کول هم دي او د جمع نه مراد قوم او برادری او د غلوی ډله پره چې کوم دي هغه ته هم مراد دي. گویا دنیا کې تاسو د ډیر مال دولت مالکان وي او ډیر چې کوم دي ستاسو ډله پره وه لیکن هغه ډلې پرې او مال تاسو نه د جهنم دا اور لرې نه که وما کنتم تستکبرون او هغه چې تاسو په دغه خپل مال او په ډلې پرې باندې غرور او تکبر بنا باندې الله او د الله د پیغمبر اطاعت نه انکار کولو نو تاسو خو هغه مال څه شو. اوس دغه دی کې به بیا اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه دا جنتیان هغه خلق دي چې دی جهنمیانو خلقو با قسمونه خوړل چې دوی ته به الله سره رحمت ورنکي. د دې باره کې علما دوه معنی بیانوي چې یو خو دې دنیا کې چې کله به دا غریبانان مسلمانان به ولیدل نو خنداګانې به کولې پورې او دا خلک به چې کوم دي جنت ته ځي که دوی د الله خوښ وي دنیا کې به ولې هر څه ورکړي وو او موږ د الله خوښ یو موږ له دنیا کې هم راکړي دي او وروسته هم بیا زموږ مزي وي نو دوی به قسمونه خوړل چې دوی له به الله څه آخرت کې هم ورنکړي. دنیا کې څنګه غریبانان دي
دا بلال حبشي شو، صہیب رومی شو، سلمان فارسی شو، خباب بن ارت عنہ، دا غریبانان صحابه کرام څنګه چې دنیا کې دغه شان ډغرې خوري هلته هم بیا دغه شان چې کوم دي په عذابونو کې نو دوی به قسمونه خوړل چې دا د دې جنتیان مبارکې د دې صحابه کرام مبارکې چې آیا دا خلک چې دوی به قسمونه خوړل چې دوی ته به الله سره رحمت ورنکي. او یا بل علما دا بیانې چې کله د اصحاب الاعراف دوی ته دا خبره وکړي چې را تاسو غمال او دولت خو تاسو د عذاب نه بچ نه کړئ، نو دا اصحاب الاعراف خو به هم لا جنت ته نه وتلي، نو دوی به دغه دی کې دا دوزخیان به قسمونه وخوري چې اصحاب الاعرافه تاسو هم چې کوم دی جنت ته تلو والا نه، الله تاسو باندې به رحمت لګي، تاسو هم دوزخ ته به راځئ. نو دغه دی کې بیا چې کله دا جهنمیان دا خبر وکړي نو الله به چې کوم دی د رحمت په جوش کې راشي او د دغه اصحاب الاعراف باره کې به فرمایي چې ادخل الجنة، ای اصحاب الاعراف داخل شئ جنت ته، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تاسو باندې به یره نه وي د هغه ګناهونه چې کوم تاسو دنیا کې کړي دي اوس به د هغې تاسو ته به څه یره نه راځي، او نه چې کوم دی تاسو باندې به غم راشي چې تاسو نه کومې نیکۍ پاتې شوي دي په هغې به غمګین هم نه به داخل شئ جنت ته. اوس چې کله الله تعالی خپل رحمت او فضل سره دا اصحاب الاعراف جنت ته داخل کی نو د دې جهنميان به یو تمه پیدا شي چې را کېدای شي موږ باندې الله سره رحم او کرم وکړي. نو دغه دی کې به اوس دا اصحاب النار چې کوم دي دی به په جنت کې چې کوم د دوی هغه خپل خپلوان وي، رشتہ داران وي، دوستان وي، ورونه بایګان وي، دوی به هغې ته آواز وکړي. روایت کې راځي چې دا جهنميان چې کوم دوزخ کې وي نو دوی چې کوم دی چې کله قبر نه پورته کېږي نو هم به ډېر زیات تږي وي. بیا د میدان محشر هغه اوږده ورځ چې ډېره سخته ورځ ده او ډېره سخته ګرمي به وي، په هغې کې به هم دوی تنده چې کوم دی پرې ډېره زیاته وي او ژبه یې روتې وي. او چې کله بیا جهنم اور ته واچولی شي د جهنم هغه اور سره به بیا چې کوم دی د دوی هغه تنده سیوا شي او دغه دی کې به د سترګو نه اوښکې روانې شي تر دې چې هغه اوښکې به ختمې شي بیا به د سترګو نه وینې روانې شي. دی به بیا 40 کاله چې کوم دی یا 40 میاشتې یا 40 کاله روایت کې راځي چې دوی به بیا د خپل خپلوانو ته چې کوم جنت کې دي دوی ته به آوازونه شروع کړي چې ان افیدوا علینا من الماء، راوغورځوئ راوبایئ په موږ باندې اوبه، ځکه چې موږ قبر نه پورته کېدو نو هم تنده وه، میدان محشر کې هم تنده وه، اوس د جهنم کې هم تنده ده، موږ باندې لږ غوندې اوبه راوروئ. او مما رزقکم الله، او یا هغه چې کوم الله تاسو له څه درکړي خوراک کاک د هغې نه موږ له څه راکړې. نو دغه دی کې روایت کې راځي چې 40 کاله به دوی دا چغې سورې وی خو جواب ورته میلاویږي نه، د هغې نه پس به چې کوم دي دوی ته بیا دا جواب ورکړی شي چې قالو ان الله حرمهما علی الکافرین، ای دوزخیانو الله چې کوم دی په تاسو باندې دا دواړه اوبو او خوراک حرام کړي دي. گویا دنیا کې چې کوم دی تاسو دا الله تعالی د نعمتونو قدر نه دی کړی، دنیا کې الله تاسو له د اوبو چې کوم دی ډېر زیات ذخیره درکړې وه او د اوبو مالکان وي ستاسو کویان وو، بل خوا چې کوم دی غریبانان خلکو ته به د اوبو تکلیف و تاسو به چې کوم دی هغې له اوبه نه ورکولې. دغه شان تاسو به دنیا کې چې کوم دی خوراکونه پولاونه چرګان خوړل، خوا کې ګاون یو غریب سړی به چې کوم دی لوږې مړ کېده تاسو به هغه له چې کوم دی خوراک نه ورکولو. نو دنیا کې خو تاسو چې کوم دی د الله د دې نعمتونو قدر نه دی کړی او دنیا کې د الله د حکم مطابق تاسو دغه نعمتونه په غرباو باندې خوړلي نه دي. نو الله اوس تاسو چې کوم دی همیشه دپاره د دغې خوراکونو نه او د څښاک نه منع کړی او تاسو باندې به دا خوراک او څښاک اوس منئ، تاسو به نه اوبه میلاویږي او نه به خوراک او څښاک میلاویږي. ونادا اصحاب الاعراف، आवाज بو کی خاوندان د اعراف، رجالا هغې خلکو ته سړو ته یا خلکو ته یعرفونهم چې دوی به پیژني بسیماهم په علاماتو د دوی سره چې هغه جهنمیان به وي. نو دوی به ورته څه وي د اصحاب الاعراف ما اغنا عنکم، لرې نه که د تاسو نه عذاب د الله تعالی، جمعکم هغه ستاسو مالونه چې کوم تاسو جمع کړي وو،
یا چې کوم ستاسو قوم برادری او ستاسو ډله پړه وه هغې خو تاسو چې کوم دی د دې عذاب نه خلاص نه کړی وما کنتم تستکبرون او هغه چې کوم تاسو په ډېر تکبر سره د الله او د الله د پیغمبر د احکاماتو نه انکار کولو نو هغه تکبر او غرور هم چې کوم دی اوس تاسو د الله د عذاب نه بچ نه کړی هؤلاء الذین آیا دا جنتیان هغه خلق نه دي اقسمتم چې تاسو به قسمونه خوړل د دوی باره کې چې لا ینالهم الله برحمه چې الله به دوی باندې خپل رحمت اونکي وی الله به دوی له جنت ورنکي نو دغه دی کې به الله فرمایي د الله طرف نه چې ادخلوا الجنة ای جنتیانو داخل شئ جنت ته لا خوف علیکم تاسو باندې به اوس یره نه راځي کوم ګناهونه چې تاسو کړي دي د هغې یره به اوس تاسو ته نه وي ولا انتم تحزنون او نه به تاسو غمجن شئ په هغه نیکو باندې چې کوم نیکې تاسو دنیا کې پاتې دي په هغې به هم اوس غمجن نه اوس بلا خوف و خطر دی جنت کې چې کوم دی اوسیږئ او اس پریشانی به درته نه راځي ونادا اصحاب النار آواز بو کی خاوندان د اور اصحاب الجنت خاوندان د جنت ته چې کوم د دې خپل خپلوانی جنت کې هغې ته به آواز وکړي چې ان افیدو راتوی کې په علینا په مونږ باندې من الماء د اوبونه او مما رزقکم الله او یا د هغې نه خوراک نه چې کوم الله تاسو لا درکړی دی نو قالو دغه جنتیان به ورته ووایي چې ان الله حرمهما علی الکافرین بشک الله دا اوبه خوراک چې کوم دی په تاسو منع کړی دی الله په کافرانو باندې ونادا اصحاب الاعراف آواز بو کی خاوندان د اعراف رجالا هغې خلکو ته چې کوم جهنم کې وي یعرفونهم چې دوی به پیژني بسیماهم په علاماتو د هغوی سره نو قالو دوی به ورته وایي د اصحاب الاعراف دغه جهنمیانو ته چې ما اغنا عنکم جمعکم دفع نکو او لرې نکو د تاسو نه دا عذاب د جهنم جمعکم ستاسو هغه مال دولت او ستاسو هغه ډلې پرې چې کوم تاسو دنیا کې مال جمع کړو ستاسو ډېر لویه قوم برادري وه وما کنتم تستکبرون او نه هغه چې کوم تاسو په ډېر غرور تکبر سره په دې خپل مال باندې په ډلې باندې تکبر غرور کولو او د الله او د الله د پیغمبر د اطاعت نه انکار کولو او بیا هم دام ویل چې هؤلاء الذین ای دا جنتیان هغه خلق دي اقسمتم چې تاسو به قسمونه خوړل د دې جنتیانو باره کې چې لا ینالهم الله برحمه الله به دوی باندې بالکل خپل رحمت اونکي نو ادخلوا الجنة ایته به ویلی شي جنتیانو داخل شي جنت ته لا خوف علیکم نه به یری په تاسو باندې ولا انتم تحزنون او نه به تاسو غمجن شئ ونادا اصحاب النار آواز بو کی خاوندان د اور اصحاب الجنت خاوندان د جنت ته ان افیدو علینا راتوی کې په مونږ باندې من الماء د اوبونه او مما رزقکم الله او یا د هغې نه چې کوم الله تاسو له څه درکړي دي د هغې خوراک نه مونږ له څه خوراک راکړې نو قالو دوی ته به ووایي دغه جنتیان دې جهنمیانو ته چې ان الله بشک الله حرمهما علی الکافرین منع کړي دي دا خوراک او اسکاک په کافرانو باندې